اولنی کتاب مو کله راغی ستاسو؟ اولنی کتاب په 2003 کې د کودري په نوم باندې کتاب راغی. صحیح. بیا هغې نه پس څومره کتابونه راغله؟ د هغې نه پس زما بیا د شاعرۍ یو بل دغه کتاب داسې کاري چې په دې پنجابیانو کې، په دې اردودانو کې، په دې نورو ژبو کې خلک یو کتاب چاپ کړي او ټول عمر بیا د هغه یو کتاب خوند ته او مزې ته او ګټې ته ناسي. پښتانه لیکوال په دې حواله سره زه به ورته بدقسمته ووایم چې د زړه وینې مطلب چې راایستلي او خلکو ته یې په بیاض باندې ورکړي او بیا یې د خپلو بچو د خولې نه نوڼۍ شو کولی په هغې باندې چاپ کړي، خو څوک ول هغه وقت نه ورکوي. خو زه دا ویلی شم کودري چې و دا 4 ځله چاپ شوی دی. بیا مې په 2014 کې کتاب چاپ شوی دی ریدې رنګې اوبه. هغه کتاب هغه دا مشاعري ده، هغه کتاب هم 4 ځله چاپ شوی دی. بیا مونږ په دې دا کله چې دا انسرجنسي په دې ملکنډ کې جوړه شوه نو دغه وخت کې مونږ په آی ډي پیز کیمپ کې یو امن مشاعره کړې وه. په هغې کې یو 15 شاعرانو د امن نظمونه ویلي وو. نو هغه نظمونه بیا ما کمپایل کړه او تالیف مې کړه او هغه کتاب مونږ چاپ کړو.